دغه سمیم ویل دي چې اذكر الله حتى يقول مجنون، دغه سمې هم ویل دي چې اکثروا ذکر الله حتى يقول مجنون. ترجمه یې دا ده د الله حبیب علیه السلام فرمایي دونه ذکر د الله تعالی وکړي چې خلک لیوني درته ووایي. بل روایت کې راځي ډېر ذکر د خدای تعالی کوي چې خلک مو لیونیان وبولي. لیونی مو څه وخت بولي خلک چې ته ذکر کوې سړی تا ته وایي لیونی یې، دا څه وخت درته وایي؟ امام جلال الدین سیوطی رحمه الله الحاوی کی یوه رساله پر دا باندې لیکي نتیجة الفکر فی الجهر بالذکر، په دا نامه پوره رساله لیکي او لیکي چې په زور ذکر چې دی دا افضل دی، ثواب لري، مستحب کار دی. بیا دغه روایات نقل کی چې اکثر ذکر الله حتی یقول مجنون، بیا لیکي وای هغه وخت خلک لیونی درته وایي چې ذکر د الله تعالی په زور په لوړ اواز باندې کوي. دومره ډیر ذکر کوي په لوړ اواز لا اله الا الله الله، خلک وای دا لیونی سوي دي که څه بلا ورپېښه ده چې دا دونه ذکر کوي. نو ذکر د الله تعالی بلا کیف مسلمان ډیر کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه امتی مبارک وایي چې ما د دې حدیث پر سند ځینې وکړل، په دې باب کې را نقل کوي د الله حبیب علیه السلام دغه اصلاح هم وکړل. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا د ژوند د رحلت وروسته د خپل امت اصلاح کوي. خدا هر څوک د په دې پوهېږي نه، هغه خلک چې روح وزړی ژوندی وي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې لین کې دي. امام خرفوتی رحمه الله علامه خرفوتی پر دې قصیدې بردې باندې شرح لیکلې ده، په عراقي جزما سره موجوده ده، هغه مبارک لیکلی دي. وای زموږ په زمانه کې یو ولی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به ډیر په خوب باندې دی. وای بیا یو ورځ ویله وای ما نبی علیه السلام په خوب باندې ولیدي، پر سنه به ځینې وکړله، مال یا رسول الله دا حدیث مبارک کې راځي الحیا شعبة من الایمان، دا ستا حدیث دی که نه دی؟ وای نبی علیه السلام ول نه دا زما حدیث نه دی. سهار چې راکښېنستې علماو ته وویله ول ما رسول الله صم په خوب ولیدي، هغه ول دغه زما حدیث نه دی چې الحیا شعبة من الایمان. علما ورته حیران شول، دا څنګه خبره ده چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دا حدیث صحیحینو ذکر کړی دی، اتفاق د امت پر دې حدیث پر صحت دی، او ته وایې چې ما نبی علیه السلام په خوب ولیدي، هغه ول دا حدیث ما حدیث نه دی. او یقینا هم دغسې و چې د خوب د علماو په زمانه کې د زمانې په علماو کې دی په دې مشهور او مقبول و چې دی چې کم خوب وویني هغې دروغ سوي نه دي. خلکو هم مني، علما هم مني. علما سره حیرت ته ولوېدله چې حدیث صحیح حدیث وي او دی وایي ما خوب ولیدي نبي علیه السلام والله زما حدیث نه دی. وای دته بیا وویل چې ته بیا نبی علیه الصلاة والسلام کې په خوب ولیدي، مشوره ورسره وکړه. د بیا بل وخت نبی علیه السلام په خوب ولیدي، بیا ورته ولیدل الله پیغمبره الحیا شعبة من الایمان، دا ستا حدیث دی؟ نبی علیه السلام ورته نه دا زما حدیث نه دی. بیا یو علما ورته ویل ما نبی علیه السلام بیا په خوب ولیدي، هغه وایي دا زما حدیث نه دی. یو عالم ورته ویل ته دا حدیث ووایې، حدیث څنګه ته وایې؟ دول زه خو حدیث داسې وایم چې الحیا شعبة من الایمان، هغه حدیث کلمات غلطې دي، ته یې غلط وایې. حدیث کې الحیا شعبة من الایمان نه ده بلکې الحیاء شعبة من الایمان، حمزه لري. حیا خو باران ته وایي او حیا چې حمزه ورسره کې بار دغه شرم ته ویل کېږي. ته حدیث مبارک سم نه وایې، بله پلا بیا د نبي علیه السلام څه پوښتنه وکړه حدیث صحیح که بیا ورته وایې. علامه خرفوتی رحمه الله لیکلی دی بل پلا چې نبی علیه السلام په خوب ولیدي ول الحیاء شعبة من الایمان، دا ستا حدیث دی؟ د الله پیغمبر علیه السلام او دا زما قول دی، دا زما حدیث. رسول الله صلی الله علیه وسلم فصل وفات د علماء کرامو اصلاح هم کړی.